بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن درته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وفات یوه لنډه کیسه شریکوم. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس راولوید او سر یې دروند شو، نو زه پوه شوم چې وفات شو. نه پوهېږم څه وکړم. ورخطا د مسجد په هغه دروازه وروتم کومه چې زما د حجرې له خوا د نارینهو خوا وروتلې وه، او نارې مې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. دا وایي زما د چغو په اورېدو سره په مسجد کې واوله ګډه شوه. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه کېناست، د ولاړېدو شیمه یې له لاسه ورکړه، او عثمان رضی الله تعالی عنه لکه ماشوم په یوه لاس یې دا بل وهي، او عمر رضی الله تعالی عنه بیا توره را ایستلې ده، او وایي که هر چا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نو سر به ترې وڅ کړم. هغه د خپل رب ملاقات ته تللی دی لکه موسی علیه السلام چې تللی و، او بیرته به راستون شي. مګر په ټولو کې چې تکړه و هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی. نبي علیه السلام یې په غېږ کې ټینګ کړ او ویې ویل ای د خدای خلیله، ای د خدای دوسته، ای د خدای رسوله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ښکل کړ او ویې ویل ای د الله پیغمبره، په ژوند او مرګ دواړو کې ته مبارک او بختور یې. او وروسته مسجد ته وروت او ویې ویل چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوو هغه نن مړ شو، او چا چې د الله جل جلاله عبادت کوو نو بېشک الله تعالی نه نمري او تل ژوندی دی. د خطبې په اورېدلو د عمر رضی الله تعالی عنه له لاسه توره ولوېده. عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې د ابوبکر صدیق دا خبرې مې واورېدې نو مې یقین شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. وایي زه بهر ته ووتم، د یو داسې ځای په لټه شوم چې له خلکو لرې وي، او زه یوازې له خپل ځان سره په اوښکو تویولو خپل زړه تش کړم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړ، فاطمه رضی الله تعالی عنها وویل آیا تاسو به ځانونه معاف کړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ مو خاورې ورواړولې؟ اول له قبر سره ور ودرېدله، تر ډېره یې فریاد کوه. نور ورونو زه پوهېږم چې سترګې به مو له اوښکو ډکې شوي وي، او په زړه کې به مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو تلوسه پیدا شوي وي، مګر د الله په فضل او زموږ سره د کړیو وعدو په برکت به انشاءالله په حوض کوثر ورسره یو ځای کېږو. نو د الله او د رسول د دغې مبارکې سحرې چې د الله تعالی له طرفه زموږ یو ډېر ښکلی پیغمبر و او په هغه وخت کې وفات شو. نو دا وه زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وفات یوه لنډه کیسه. نو شعر یې کړئ چې تر نورو ورسیږي.